و زوی ته د خپل پلار هغه نصیحتونه چې د زوی ژوند یې وربدل کړي. راځئ دا نصیحتونه موږ او تاسې هم واورو او خپل ژوند ورباندې بدل کړو. لومړی: زویه و هېڅ چاته تمه مه لره چې ستا اوښکې به د پاکې کړي، ځکه دلته ټوله لارویان دي او یوازې تماشه کوي. دوهم: ژبه هډوکي نه لري، اما دومره کلکه ده چې کولی شي د یو انسان زړه ورمات کړي. نو د خپلو خبرو سره ډېر پام او احتیاط کوه. دریم: کله چې د الله جل جلاله څخه د خپل بخت په اړه شکایت کوي نو اول دې خپل نعمتونه وشماره. څلورم: که څوک په تا پسې د شا د خوا خبرې کوي نو هروا یې مه ساته، ځکه هغوی ستا تر شا دي او هیڅکله هغوی ته دا وخت مه ورکوه چې ستا تر مخ شي. پنځم: مرسته د ټولو سره کوه، باور په ځینو ځینو کوه او بد د هیڅ چا سره مه کوه. که مو دا نصیحتونه ستاسې خوښ شوي وي نو د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې درسه پند واخلي او خپل ژوند ورباندې بدل کړي.